ناسا موږ ته د ځمکې په اړوند باندې دروغ ویلي دي چې ځمکه او قرآن کې الله پاک فرمایي وی لخلق السماوات والارض اکبر. ناسا موږ ته د ځمکې په اړوند باندې دروغ ویلي دي چې ځمکه ډېره کوچنۍ ده او حتی دومره کوچنۍ ده لکه په ګرد کې یوه وړه ذره چې ښکاري او کله کله د فضا څخه د ځمکې یو انځور اخلي او هغلته هم معلومیږي په هغه انځور کې چې ځمکه ډېره وړه او کوچنۍ ده. زه به تاسو هغه انځور په سکرین کې هم شریکم او د دې ترڅنګ ناسا وایي چې ځمکه کوروي یا بیضوي شکل لري او همدا رقم ته وایي چې ځمکه حرکت لري. او قاري صاحب د دې خپرونې نه وړاندې چې دا خپرونه موږ وکړو ما د یو شمېر علماو لیکنې ولوستلې چې هغوی هم دا خبره ورسره تایید کړي. اسلامي علما درته یادومه چې ځمکه کوروي یا بیضوي شکل لري او ځمکه حرکت لري. هغه وایي چې ناسا اوس دا خبره کړې ده ولې اسلام 1400 کاله وړاندې کړې ده. د دې دپاره ته څه دلیل لري؟ آیا دا خبرې په قرآن کې شته په اسلام کې شته چې ځمکه وړه ده ځمکه بیضوي ده او ځمکه حرکت لري که نه ته دا خبرې رد کړې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ او ستاسو علما چې کوم دي که نه یو سنۍ ځوانه طبقه نو هغه د قرآن راخلي او د ناسا د خبرو سره مطابق جوړوي. د قرآن هغه آیات معنا په هغه طریقه باندې کوي چې د هغو د خبرو سره ثابته شي. یعنې دومره دوی د ساینس نه متاثره دي دومره دوی د ناسا د خبرو نه متاثره دي او حالانکه هغه موږ ته ټول دروغ ویلي ځکه څلېرې شایتونه داسې شته دی په قرآن کې څلېرې شایتونه چې دا ټول د دې نظریاتو سره خلاف دي. یعنې که یو سړی دا نظریات ومني د ناسا سره نو دا به د قرآن د 40 آیاتونو نه مخالفت کړی وي د سړي انکار به یې کړی د دې آیاتونه. لکه زه تاسو ټول ته د آیاتونه وایم خو اول د دې نه مخکې چې زه د آیاتونه وایم کېدای شي دا بعضې زما خبرې په دې خلکو باندې ډېر داسې عجیبه ولګي که نه داسې یو ناشنا غوندې ورته ولګي چې یاره دا سړی خو بیخي د هر څه نه منکر شوی دی. نه زه منکره نه یم ځکه زه به تاسو ته د قرآن آیات وایم د قرآن په آیات باندې دا نظریه زما مخکې نه ده او د قرآن نظریه هم همدا ده ځکه 40 شایتونه په دې باندې دلیل کې راځي. اوس موږ دومره متاثر یو زموږ ځوانه طبقه عالمه طبقه دا ټول ملایان اکثره دومره متاثر چې قرآن راخلي وروسته د هغو په دغه باندې ورفټ کوي د هغو د نظریاتو سره برابروي. اول به په دې باندې خبرې وکړو چې ناسا وایي چې ځمکه چې ده د ګرد او غبار یو وړه ذره ده یعنې ډېره کوچنۍ او قرآن کې الله پاک فرمایي وی لخلق السماوات والارض اکبر. ګوره اکبر ټکی الله پاک ذکر کړی اکبر یعنې ډېر لوی یو لږ لوی یو ډېر لوی یعنې دا ځمکه ډېره لویه ده. ګوره قرآن کې صراحتا آیات دی قرآن کې الله پاک فرمایي وی الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها وی دا الله ځمکه پراخه نه وه بیا واسعتن ټکی نکره الله پاک ذکر کړی. نکره چې ذکر شي ماده چې ناشنا پراخوالی لري یعنې د خلکو د سوچ نه وتلی پراخوالی لري. خو چې الله ورته پراخه ووایي نو خامخا پراخه یي که نه ډېر زیات به پراخه یي. نو ګوره ناسا یو څه وایي خو قرآن بل څه وایي. قرآن موږ ته صراحتا خبرې کړي چې ځمکه چې دا ډېره زیاته پراخه ده. بل نبی کریم علیه الصلاة والسلام هم د ځمکې پراخوالی ښودلی. نبي علیه السلام فرمایي لکه یو لویه دښته چې او په دې دښته کې یو کړی پرتی یو کړی یعنې د اسمان په مقابل کې ځمکه دومره اندازه لري. ناسا خو یې بیخي زما سترګې په مقابل کې ځمکه د اسمان نه وړه ده غټه ده؟ نه وړه ده د اسمان نه دومره وړه ده لکه یو لویه دښته چې او په دې دښته کې یو کړی پرتی دومره اندازه کې وړه ده. ډېره کم د خو بره د فضا څخه یو انځور ما وویل چې زه به په سکرین هم شریکم تاسو هم لیدلی چې هغه اخیستل شوې دا ځمکه ډېره کوچنۍ ښکاري. هو که نه خو لکه دا دروغ وایي خلکو ته بیا ډېر خبرې ته هم راځم چې ولې دا دروغ وایي دا یو قسم ته عقیده خپرې خلکو کې دا ټولې خبرې ورته بیا کوم وروسته. نو یو دا چې ځمکه وړه نه دا ځمکه ډېره زیاته پراخه ده او ځکه نبي علیه السلام یې دغه پراخوالی ښودلی چې اسمان حدود چې څومره دي د دې حدودوالي کې هلته همداسې د ځمکې حدود هم ډېر پراخه دي. لکه قرآن کې الله پاک فرمایي د اقطار ټکی ذکر کړی چې تاسو د اسمانونو او د ځمکو د اقطارو نه نشئ وتی لا تنفذون الا بسلطان نشئ وتی د اقطارو نه. بل دا که حدیث شریف ته وګورو نبی کریم علیه الصلاة والسلام حدیث شریف کې هم دا یادونه کړې لکه یو یادونه دا کړې یاجوج او ماجوج ښودلي دي نبی کریم علیه الصلاة والسلام ځکه هغه زموږ زرچنده دي زموږ زرچنده دي نو چې زموږ زرچنده دي هغه په همدې ځمکه کې دي موږ سره په دې ځمکه کې دي. نو مثلا موږ اوس 8 میلیارد یاجوج او ماجوج چې دي 8 میلیارد دي نو 8 میلیارد چې دوی خو به یو ځای کې اوسېږي که نه دوی به خوراک کوي دوی به څښاک کوي هغوی موږ نه خوراک کې اضافه دي څښاک کې اضافه دي هغو فساد ډېر زیات کوي. نو اوس ګوره هغه منطقې ته الله پاک اشاره کړې ده او بیا دا ذوالقرنین چې ورغلی دا داسې نه دی ورغلی چې په نبوت باندې ورغلی په پیغمبرۍ باندې ورغلی ځکه قرآن کې الله پاک فرمایي فاتبع سببه وی وسایل یې ځان سره واخیسته او لاړ هغه ځای ته وسایل او قرآن کې الله پاک اشاره کړې وي ده ته ما د هر قسمه وسایل ورکړي دي ذوالقرنین ته هغه وسایل یې واخیسته او د یاجوج او ماجوج ځای ته یې ځان ورسوه
نو ځمکه چې دا ډیره زیاته پراخه ده د لمر سترګې هم ډیره زیاته پراخه ده یعنی ساینس او ناسا دا لا نه دي ورسېدلي دا دروغ وي دا نه دي ورسېدلي یعنی دا زمونږ د اوسنیو ضلع په دې خوله باندې نه راځي چې وایي چې هغه دروغ وي نبي علیه السلام فرمایي چې خلکو ته به تور سپین ښکاري شي او سپین به خلکو ته تور ښکاري شي حالات به ګډوډ شي بیا قرآن کې الله پاک دې ته اشاره کړې کله ذوالقرنین غزي ته ورځي نو الله پاک فرمایي ووجدها ګوره بیا یې مونده د لمر سترګې یې مونده کړه بیا دلته ګوره د اسلامي علما داسې دي بعضې ملایان ټول نه دي په دې نظریه باندې بعضې دي چې هغوی ډېر سخت متاثره د دې نه نو هغو د آیات راغلي د هغو د ساینس سره فټ کوي ووجدها دوی داسې معنا کې یعنې د ذوالقرنین ته داسې ښکارېده نه داسې ښکارېده نه دی مونده که په دغه ځای ځکه هغه سره هر قسم اسباب وو په دغه ځای کې چې دې ځای ته ځان ورسول یم د لمر سترګې یې وکته په دغه ځای کې فی عین حمیئة تغرب فی عین حمیئة په یو توره چینه کې وي دا ډوبېده توره چینه بیا حمیئه چې عربي الفاظ راوړل حمیئه هغه تورې خټې ته ویل کېږي اوبو ته هم نه ویل کېږي یعنې په دې ځمکه کې داسې یو ځای هم شته چې هغه داسې تورې خټې تور سمندر دی تورې خټې دي پکې او دا ډېر زیات پراخه دی یعنې داسې مونده که چې دې کې دا ډوبېده د لمر سترګه نو دې نه معلومیږي چې دا ځمکه چې ده دا ډېره زیاته پراخه ده ډېره زیاته بیا یو اثر کې ما دا هم لیدلي وي اخر وخت کې د لمر سترګه او سپوږمۍ دا دواړه لاره واخلي سمندر ته یې وغورځوي سمندر ته خطا کی اوس لمر سترګه او سپوږمۍ دا دواړه سمندر ته خطا کیږي دا په دې ځمکه باندې مطلب دا راځي یعنې ځمکه ډېره زیاته پراخه ده ښه ځمکه خو تا وویلې چې پراخه ده بلکې وړه نه ده سمه ده ما ونه ویله دا قرآن ویله دا قرآن دا خبره کوي او اثبات باندې رسول او ښکاره صراحتا آیتونه دي پکې کې ځمکه وایي چې بې ضوي ده دا تمني چې بې ضوي ده نه ځکه دا قرآن صراحتا دغه حدیث کې هم شته او په قرآن کې هم شته دا مسطحه ده مسطحه دې ته ویل کېږي لکه یو غټ پلیټ چې سکې دی دا اړخ د سیاوار دی ګول دی خواوشا ګول دی دا او دا منځ چې دا د سیاوار دی ځکه قرآن کې الله پاک فرمایي والارض بعد ذلك دحاها ځمکه ما وغوړوله کله چې بې ضوي شي نو دا بیا ځمکه چې دا غوړېدل بیا نه ده دا به ګرده راغله نه د ځمکه ما وغوړوله او نبي علیه السلام چې کله حدیث کې اشاره ورکوي هغه اسمان سره چې دا مثال ورکوي نو هغه هم ګوره یو کړی ذکر کړی ده لکه یو ګول کړی چې واچوي یو غټ میدان کې دومره اندازه کې ده ځمکه د اسمان په مقابل نو دې حدیث نو دې آیاتونه بعضې معلومیږي چې دا ځمکه چې دا مسطحه ده دا کروي شکل نه لري کروي شکل نه لري داسې پراخه ده خو بیا داسې ګردوالی لري خواوشا کې خو نه منځ کې چې دا مسطحه ده دا د سیاوار لکه یعنی دغه سینه د دنیا نقشه خلک جوړي دوی چې جوړي دا دروغ نقشه ځان نه دا نقشه ورکي دې لپاره خو ماشاءالله تاسو آیات شریف وړاندې کړ دې د څنګه شمال دوی چې سلیریش د آیاتونه شته که څوک انکار وکړي د خبرونه د قرآن د سلیریش آیاتونه انکار کړي بالکل دا فزیکس او ناسا او دا ټول په دې نظریه دي چې ځمکه حرکت لري د ځمکې حرکت اړوند څه نظر لري څه خو داسې وایم چې ځمکه دا ثابته ده دا حرکت نه لري بلکې دا نظریه د قرآن ده قرآن ځکه ډېر آیاتونه داسې شته دی چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې لمر سترګه او سپوږمۍ دا ګرځي او ځمکه ولاړه ده لکه ډېر د څو عقلي دلایل هم ذکر کوم ځکه زموږ ځوانانو ته چې عقلي دلیل ذکر نه کړي هغوی په قرآن او په دغه باندې په حدیث باندې اوس داسې پوره هغه زړه نه اخلي دا خبره بیا هم چې ښکاره دلیل ونه ګوري نو یو څو ورته عقلي دلایل ذکر کوم او یو څو ورته قرآن آیاتونه وایم قرآن کې الله پاک فرمایي لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فی فلک وین المر چې د سپوږمۍ رالاندې کولی شي نو سپوږمۍ او نه شپه او ورځ رالاندې کولی شي صحیح ده کل فی فلک یسبحون وی هر یو په خپل مدار کې لامبو وي ګرځي تاویږي راتاویږي بالکل نو دین یې نه معلومیږي چې د لمر سترګه چې دا روانه ده سپوږمۍ روانه ده اوس مکه چې دا په ځای باندې ولاړه ده بل نبی علیہ السلام فرمایي او صحابي ته فرمایي وي ته پوهیږي چې د لمر سترګه چرته ځي د شي خطا زی مغرب طرف ته نو هغه رسول الله نه پوهیږم وي دا ځي ولته د الله د عرش لاندې سجده کوي چې دا هغه علوم دي چې انسان د ذهن نه وتلي دي نو دې ټولو احادیث نو او دې آیاتونه معلومیږي چې ځمکه په ځای باندې ولاړه ده او د لمر سترګه او د سپوږمۍ دا ونه ګرځي او دا شپه ورځ دا ګرځي شپه ورځ دا یو بل مخلوق دی بیا دلته خلک په دې باندې دغه شی وي ساوي شي هغه وایي چې ګنیر د ورځ د لمر سترګې په وجه باندې راځي نه قرآن کې الله په اشاره کړي لمر سترګه بل مخلوق دی سپوږمۍ بل مخلوق دی او شپه بل مخلوق دی او ورځ بل مخلوق دی یعنی که بخیل مسترګه په ځای باندې ودرېږي کنه هم د شپه ورځ به بیا هم ګرځي راګرځي په ځای باندې ودرېږي خو د لمر سترګه چې دا اکثره په دې ورځ کې اول ورځ راځي بیا غي نه وروسته د ورځ په منځ کې د لمر سترګه تابعیږي راتابعیږي یعنی دا یو رڼا ده د الله طرف نه یو بل مخلوق دی چې الله پیدا کړی دی دغه قرآن کې الله پاک ویلي چې شپه او ورځ دی بل ذکر کړي لمر او سپوږمۍ بل ذکر کړي څلور شیان ذکر یعنی ځمکه نه ګرځي او ځمکه ثابته ده لمر سترګه او سپوږمۍ دا د ځګر شاپې روان مدار کې تاویږي راتاویږي او په دې وسیله باندې الله پاک دا سیستم روان کړی ځمکه په ځای ولاړ ده زه به دا خپل موبایل هم راواخلم
قاری صاحب ما سحر د یو عالم لیکنه ولوستله چې هغې ویلي چې ځمکه ګرځي او حرکت لري وایي ساینس یې اوس ثابتوي خو قرآن 1400 کاله وړاندې ویلي دي او دلته یو آیت شریف په دلیل کې راوړی دی د سورت زمر 5 نمبر آیات چې هغه دا دلیل کې راوړی چې خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الله هو العزيز الغفار. یو خو دې آیات نه معلومیږي ګوره چې لمر او سپوږمۍ کل یجري ګوره دې آیات کې ویلي چې دا ټول روان دي ګوره دې آیات نه معلومیږي سیده چې دا ټول روان دي ورځ شپه لمر او سپوږمۍ دا ټول روان دي خپل نیټه مقرره ده دې آیات نه معلومیږي بل دا یکویر النهار او یکویر الليل الله پاک ذکر کړی دی تکویر هغه پوخ ورکول ته ویل کېږي یو شی ته پوخ ورکي یو شی په یو بل شي کې راتاو کې دسی نو دا راتاوي د چې دا دسی نه دي دا دسی راتاوي دي لکه یو غټ پلیټي دسې تاویږي دسې نه وړي دلته مرسته دلته سپوږمۍ دسې یو بل نه تاویږي راتاوي یعنی دلته بیا هم ثابته شو چې ځمکه ولاړه او کنه دې تکویر نه معلومیږي چې د ځمکه ولاړه ده لمر سره سپوږمۍ دسې کور لکه پوخ چې یو بل ته ونیسي اوس ستا خبرې خو مو واورېدې د قرآن یو څو عقلي دلایل هم درته ذکر کوم عقلي دلایل هم ته ذکر که بیا زه دوه پوښتنې نورې لرم نه چیش باره کې لري همدې باره کې لرم بیا زه یو څو عقلي دلایل درته ذکر کوم د ځمکې د حرکت په باره کې چې ځمکه حرکت نه کوي ثابته ده یو دا چې ساینس داسې وایي ځمکه چې دا په یو ثانیه کې 10 کیلومتره مزل کوي 10 کیلومتره په خپل مدار کې داسې مزل کوي لمر خوا شاپېره شتاویږي راتاویږي نو مطلب دا چې زه یو بال یو ګیند داسې پورته هوا ته ولم بالکل هوا ته ولم دې باندې به څو ثانیې تېرېږي ډېرې یو 15 ثانیې خو به تېرېږي د 10 ثانیې حساب کړه 10 ثانیو کې دا 10 کیلومتر چې په ثانیه کې مزل وکړي دا 300 کیلومتر مزل شو 300 مطلب دا چې کابل ته تګ او بیرته راتګ دومره مزل دا کوي په 300 مطلب دا چې زه د بال د شول مدا چې بیرته ځمکې ته راځم زه به 300 کیلومتر خواته لمتنه دا به دا ډېر ډېر په خبر نه پلو کابل نه مپلو دیږي علاقو کې دومره اپلو به چوغورځي دومره تیز د ازمکه روانه ده بیا دوی په خپل مدار کې د حرکت کې په خپل مدار کې دوی بیا دسی وي چې په 2 ثانیو کې 1 کیلومتر مزل کوي دسی دین ورځ شپه راځي خپل مدار کې دستاوي په 2 ثانیو کې نو دا چې زه پورته ولم یو بال دا بیرته ځمکې ته راځي نو په 10 ثانیو کې به د 15 کیلومتر مزل کړي 15 کیلومتر مطلب دا چې دا بال بیرته دلته راځي نو زه به دې نه تر ما وسر کې بولاړم بال به زما لاسو کې روانه بیا یو تیاره د سپورته کا هوا کې سرخه تیاره دا به یو غنټه دلته ولاړی یو غنټه په خپل ځای باندې ودروا نو که ځمکه حرکت کوله به چې موږ ته لګ د سیا خواشي وي لګ هغه ډیر نه غدو چې کوم حرکتونه وکړي چې دومره حرکت کې دومره تیز روانه ده کنه به چې موږ لګ د سیا په لوشي وته خو یو ورځ او یو شپه غون مکمل د سرخه تیاره د سود درو فضا خو نه تابع کنه خو ځمکه تابع کنه به چې تیاره موږ یو غنټه روسته په لو پاتې شوی موږ ته لګ د سره غلی وي زه دا موږ ورته سره پویګو نه دوه به د لیک داسې چې ځمکه پراخه موږ زګه تابع دوته نه پویګو زموږ ورته نه پویګو یو غنټه روسته خو به چې دا سرخه تیاره موږ نه سلګ اپلو پاتې شوی یو 10 متر خو چې موږ ته یو 10 متر د په لور راغلی وي نو ګوره دینه معلومه چې ځمکه په ځای باندې ولاړه ځمکه حرکت د کې ثابت ده ښه ولی یو شمیر اسلامي علما کومنګ وسم سرچ کو د ډیره علما لیکنې و موږ ته په دیاړون باندې راشي وای ساينس و ثابت خو له قران 1400 کال وړاندې ویل دي او د لپاره دلیل به جوړي دلیل ذکر کې لکه اوس د عالم د یو دلیل ذکر کړو خو هغه هم اوس دغه په دې ویډیو کې دغه غلط ځکه ثابت شو چې د آیات نه د غلط استدلال کړه غلط استدلال کړه غلط د سپوږمۍ د لمر د شپې او د ورځې تعویض المرادي دی ورن ذکر راغسه چې دغه تعویض ولې دا مولا مجبور شو چې دا کار کوي دس کار چې کله د الہاد نه دی الہاد چې کله د دغه نظریه غونډه کړي دین شکل جوړ شو الہاد دین باندې غوړه کړه نو په دې وخت کې خلکو سخت دعوت شروع کړ سخت د انسان فکر باندې د انسان په هر قسم دعوتونه شروع کړ نو یو قسم دعوت پکې دا چې خلکو ته دا ثابت کړي چې یاره د طبیعت چې د خپل شروع شوی دی د لپاره د خلکو جاذبي قوه منځته راوړه ویل چې یاره د المسترګ شي د ځمکې ځان ته نیولې د نور ستوري نیولې ځان ته مسترګ مرکز یا خو د نیوټن د جاذبي قوه هغه چې مړه راغورځي دا هغه کنه غیر کله ما غزين را شروع شو داغه خو یو نظریه او داغه وروسته دی خلکو بیا دی نظریه ته پرمختګ ورکو ځکه چې دوی ویل چې المسترګ مرکز دی او دا ټول هغه ځان ته کنټرول کړی دی یعنی مطلب دا چې د الله پاک ذات د طاقت منځ لري کو
دوی ویل چې ازمکه چې دغه دا او تاویږي راتاویږي دا د لمر سترګې نیولې یعنی طبیعت خپل روان دی بیا نور شمسي نظامونو کې ممدز ته منځ کې یو مرکز یو ګر شاپیر ستوري هغه کنټرول کړي ځان ته نو یو بل خبره زه دا کوم اساسي مثال خبره اوس د دوی د ناسا کومه دا بیړۍ شو بره وخته فضا ته وخته نو دوی خو داسې وایي چې یو متر د ازمکه نور د لمر سترګې ته ورنږدې شوی د لمر سترګې ځان ته راښکله ځکه جاذبې قوه لري که نو چې لمر سترګې ځان ته راښکله دا بیړیګانې ولې نه راکاږي ځان ته دا خو د ځمکې د جاذبې د دغه نه موته نه تیاري نه زه دا خو ځمکې جاذبې قوه کې ګیره دی دا کوم چې ځمکې جاذبې قوې نه بره وتلي دي چې بره وتلي دا ولې د لمر سترګې نه راکاږي باید چې راښکلې وي ځان ته ځکه لمر سترګه خو روانه ده چې روانه ده یو وخت داسې راځي چې یو دوه باندې راځي داسې په دې سر باندې چې راځي ولې دا ځان ته رانښکله اوسه پورې نه راښکلې دا جاذبې قوه په دغه ځای کې څه شوه نو بیا دلته د خلکو سخت دعوت شروع کړه چې دعوت یې شروع کړ نو په دې وخت کې یو په دې شپږمه صدۍ کې یو وس وخت کې کنه دا قرآن موږ پرېښی دی قرآن کې الله پاک فرمایي فنبذوه وراء ظهورهم د سیاه پلوی داسې راواخېست سپکې شاته خطا کړه داسې بې قدر لکه یو شی چې په کار نه دی چې داسې شاته یې خطا کړي نو دا قرآن موږ داسې راخیستی دی او شاته هم داسې غورځولی دی نو زموږ عالمه طبقه امیان دا ټول د هغه سیان د نظریات نه دومره مجبوره دي چې اوس قرآن راخلي د هغو د نظریاتو سره ټچ کوي چې څنګه موږ د هغو نظریاتو سره برابر کړو که ته شاته یو خبره کوې چې والله سیان داسې ویلي دی بیا قرآن کې لټه کوي چې ورګه د دې سیان نظریې سره زه څنګه د قرآن آیات برابر کړم دا نه وایي چې دا سیاست به غلط شوی که نه دا د دوی په دې خولې باندې نه راځي هغوی دومره مجبوره شوي دي او دومره د خپل فکر یعنې زموږ علما متاثره شوي دي سخت متاثره شوي دي الحادي نظریاتو نه اوس دا خلک الحاد ته ډېر سخت کار کوي نو چې کار کوي ورته نو د الله پاک وجود یې دغه نه ایستی طبیعت نه ایستی دی دا چا ذهن ته دا راځي چې والله دا ځمکه د لمر سترګې کنټرول کړې ده ښه اوس په زیاتره خلک وایي که نه چې ناسا چې کومه اداره ده دا د امریکې ده که نه هغوی خو یو مذهب لري ولې الحاد چې کوم دا کوم مذهب نه دی نه کوم مذهب لري مني نه کوم دین ته دوی قایل دي که نه یو شي ته هم قایل نه دي بیا دغسې یو اداره چې هغه الحادي نظریه ته کار کوي که نه یعنی انکار د خدای نه کوي د هر ډول پیغمبر نه کوي د هر ډول کتاب نه کوي که نه هغه خو هم کتابین دي بیا ولې دغه اداره دومره سپورټ کوي یا د هغې هدف سره چې دا کار کوي دې ټکي ته قرآن کې الله پاک اشاره کړې وي یهود او نصارا چې دي هغوی غواړي چې تاسې کفر ته واړئ داسې نه دي چې یهودیت او نصرانیت ته واړئ خو داسې ویلي ګوره سوره بقره کې 112 نمبر آیت دی غالبا وی چې د یهود او نصارا غواړي چې تاسې کفر ته واړئ الحاد ته واړئ ځکه مسلمانان چې دا الحاد ته ډېر زر راوړي ملحد کېږي ځکه هلته شکوک پکې ډېر زیات راځي د الله پاک د وجود په باره کې الله پاک ذات په باره کې داسې شکونه ورته پیدا کېږي هغو شکونه ورچوي په زړه کې نو ډېر زیات الحاد ته اوړي او اوسني وخت کې چې د الحاد داسې یو دین بڼه غوره کړې ده دین لکه هغو په خولې باندې دا نه وایي چې دا دین دی خو نه دین بڼه غوره کړې ده پخوا خو فردي شکل الحاد او اوس چې منظم شکل باندې یعنې یو دیني بڼه غوره کړې ده لکه یهودیت نصرانیت داسې الحاد چې کوم دی یو دین شکل لري دی اوس وخت یو ځای پیدا کړی دی یو ځای پیدا کړی بلکل ښه نو په ټوله کې به ووایو چې ځمکه وړه نه ده پراخه ده دا د یوه او ځمکه کروي نه ده مسطح شکل لري او ځمکه حرکت نه لري بلکې په فضا کې دغه نور کوم مخلوقات او دا ما چې کوم آیتونه ویل دا په قرآن کې څلېرویشت آیتونه دي داسې چا بیان وړو کې شکې موږ دا آیتونه ورته ورلېږلی هم شو څلېرویشت آیتونه مکمل او کوم آیتونه چې علما ذکر کوي غلط استدلال د قرآن نه کوي ډېر زیات اکثره غلط استدلال نه کوي هغې هغه معنا داسې نه وي علماو داسې معنا نه کړي خو دوی ته نیسته معنا هغه ساینس سره برابري ځکه هغه ساینس نه ډېر سخت متاثره شوي موږ به داسې وایو چې ساینس غلط دی که نه بالکل ناسا غلطه هغې دروغ ویلي دي لکه قرآن چې دا رښتیا ویلي دي لکه دا کوم دلیل چې ما پیش کړ که نه نو که یو سړی اوس هم دا خبر نه مني دا داسې دی لکه د قرآن د څلېرویشتو آیتونو چې دا انکار کوي نو ډېره زیاته مننه کوم احمدي صاحب د تا څخه لیدونکو ته به زه همدومره ووایم چې کوم بحث وشو دا یو علمي بحث و د قرآن نه د کاري صاحب خپل شخصي نظریت پکې کم و بلکې ټولې خبرې د قرآن د آیتونو نه وکړې نو که څوک د دې نظریه خلاف وي تاسو کولی شئ چې دغسې دلایل پیش کړئ او په دلایلو باندې او موږ د کامنټ کې دلایل ولیکئ او د خپل رای اظهار هم وکړئ انشاءالله تعالی په دویمه ویډیو کې به که تاسو په واقعي ډول په دلایلو باندې غږېدلی وئ نو قاري صاحب یاسین احمدي زه به څلېرویشت آیتونه ټول راجمع کړم هغه بیا هم کولی شئ چې تاسو ځواب درکړي بیا هم خو په دې شرط چې ستاسو خبره یا ستاسو رات دا په دلیل سره کنځلې باندې بګي کنه ډیره زیاته مننه دا خبرونه در سره شیر کړئ چې تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي که دا غواړي چې دا نظریه رد کړي نو چې بحث ته راوړاندې شي ډیره زیاته مننه السلام علیکم